جاوید وفا یم او دا مهال زه د یو داسې ملګري خواله روان یم زما کلاس پیلو هم پاتې شوي دي او کم از کم 10-11 سال بعد خپل وطن ته الله پاک راوستی د لینډې کلي اوسیدونکي ساجد خان نامه ده اور کم از کم 10-11 سال یې په KSA کینګډم سعودي عربیه یعنی په سعودي عرب کې 10-11 سال مسافري وکړله اوس الله پاک خپل وطن ته راوستی دی نو غوښتل مې چې دغه ملاقات او خپلو کتونکو سره وکړم او معرفي یې کړم راځئ ملګرو سره دا ساجد چې د ویډیو کې راوله به السلام علیکم څنګه دی صحت هم ښه دی خیر دی خیر دی شکر ملګرو فاینلی مونږ د ساجد خان ډیرې ته ورسېدو الحمدلله ګپ شپ مو لګاو ډېره ښکلې چې هم راباندې وشکله اوس ناست ما او ساجد به یې راسره ناست دی نو غوښتل مې چې خپلو ملګرو سره یې لږه معرفي کړم دوی به هم تاسو سره خبرې کوي او د خپلو خیالاتو اظهار به کوي ډېر زیات خوشحاله شوم کم از کم تاسو ته مې ووایي 10-11 سال بعد زموږ ملاقات وشو او چې کوم دی نو مونږ کلاس پیلو او بهر دی تللو او بس الله پاک خپل وطن ته راوستل زه ول راغلی یم دا مې غوښتنه کوله دا مې اړو چې خپلو کتونکو مینوال سره د خپل ملګری ساجد خان معرفي کړم ساجد خان څه به وایي زموږ کتونکو ته جاوید ډېره مننه او قدرمن شي چې تاسو دونه ټیم پاسه دلته راغلي تقریبا مو خو تاسو سره د ملاقات په شوي تقریبا 10 سال د پاسه نو ماشاءالله ډېره زبردست محسوسېږي چې تاسو سره ملاقات وشو ټول ملګري چې کوم راځي او چا سره ملاقات کېږي نو ډېر خوند کوي او ډېره مزه کوي خو د بخر نه بغیر هم نه کېږي کلي کې د ناستې هم څه جوړېږي نه لازمي څه ناڅه به کول غواړي ژوند دی څوک به دلته تېري او څوک به هلته تېري نو هغه ټیم د ژوند تقاضا ده بلکل نو بس څنګه خپل مل درته ساجد وای څنګه ولګېدو مل خو ډېر ښکلی او ډېر زبردست خپل مل خو ښکلي خو بس مجبوري صحیح بهر بدله غواړي ټول خلک هم نوکران کېدی نه شي چې ټول نوکران شي خو د عمل په بیا سعودي عرب ته یو شي صحیح خبره ده او څنګه مو خو زه خو دا دعوې سره ګڼم چې څومره مسافر دي خصوصا ستاسو غونته پهچان والا د دې علاقې نو هغوی چې زمونږ پیج او زمونږ چینل کتلې نو زه مې ته په ډېره کمه د مسافرۍ هغه افغان مخصوص شوي که نه د خپل کلي نه د خپل علاقې نه مونږ وقتاً په وقتاً خبر کړي زمونږ د چینل په اړه به تاسو څه وایئ ماشاءالله ستاسو چینل چې دی نو هر ټیم کې ښه زبردست کوریج هم ورکړی دی او تاسو له ټیم هم ورکړی دی هرې موقع له تاسو ځان هم رسولی دی او بهر چې کوم خلک دی بس هغوی هم دې یوټیوب چینلو ته ناست دي او دې پیجونو ته نو بس هغوی ته پته نه لګي نو ورته مخصوص شوي دي چې یاره مونږ بهر بس ډېره زیاته مننه ساجد خان د ټایم راکولو کتونکو دا زموږ ملګری بلکې زموږ کلاس میټو تاسو ته ما ووایي دوی له راغلي وم او 10-11 سال بعد زموږ ملاقات وشو ځکه چې ډېر طویل عرصه پکې ترمنځ تېره شوله الله په خپل وطن ته راوستل او څومره چې نورو مسلمانان وروڼه بایګان مسافر دي هغوی دې الله خپل وطن ته راولي په خیریت او بس دا یو لاړ غونته ویلاګ ساجد خان له د راتلو او دا مې تاسو سره شریکوم انشاءالله د بل پروګرام او د بل ویلاګ سره زموږ پیج سره اوسئ د الله په امان